عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای د دوشنبه په ورځ او د پنځشنبه په ورځ د جنت دروازې خلاصې کیږي او هر هغه بنده لره بخښنه کول کیږي چې هغه د الله سره هیڅ شی هم نه شریکوي بې له هغه چا څخه چې د هغه او د خپل ورور تر مابینځ کینه او خفګان وي، نو دغه دوه نفرو لره بخښنه نه کول کیږي او د دغه دوه نفرو په حق به وویل سي انذروا هذین حتی یصطلحا، دغه دوه نفرو لره مهلت ورکړي، یعنی بخښنه نه ورته کول کیږي تر څو چې دوی په خپل منځ کې جوړه سره کوي، سره پخلا کیږي. تعلیم الاسلام رادیو